دا بیمه خو یمو ګموندنه چې دا میشته چې څوکر لږی دا دغه د پوره لږی چې دا سړی ورولړ چې دغه د شنګر یې وینه ککرای ته لاګه کړه خلک و میر د قانون د نه قانون په منځ کې لیکل شوي جی د ژغ قدرمنې دا وخت زه په رغزي کې موجود یم د رغزي د علاقې چې کوم درونه مشرون دي هغه د موږ سره موجود دي دلته د نن مرکه وه میژو د مشر صاحب د نور نه اول دا پوښتنه کی چې د مرکه توس څه شتر غوښتي وه لږ قدر ته وایي الله خان امیر د توس ډیره شکریا ادا کوي ویل چې توس داسې موارادو چې پکې ملکي واکسا پېښه توس ته خپل رسایي وکړي نو په دې وجه باندې میژ توس د میډیا ور شکریا ادا کوي میژ د مرکه په والا توس پښتنه وکړه میژ مرکه د مجبورۍ په حالات کې نن سبا د میژ ملک د 10 مرحلې نه تیریر شپه د خوشي ول مرکه اکس ختم شوی دي الان کې په دا باندې توس د علاقہ ټول د جنوبي وزیرستان په دا باندې خبر ده چې د میژ مرکه په کوم بنیاد باندې و هغه دلته پر د میژ په دانا کې پر راځي کې تحصیل برمل کې یو د صاحب پېښه شو چې پولیس په بازور کې د کرفي په انداز باندې څه معاملات دازه مزه وکړه پکې یو شهید شو او یو گنجخیل ولاګه یو گنجخیل شهید شو یغه په بارا کې میژ په د علاقہ کې درې سالور کومه په یو ځای باندې کومینه کې پارتای خو په علاقہ کې په یو ځای مشتي د میژ غام سودی دا میژ سره گاډي پاکه میژ سره مساری کی چې پاکه د میژ مسار کوم توجیخیل بیا ذلیخیل گنجخیل خوجلخیل دا میژ په د غام په شودی کې سره شاری کی یغه د پورا د میژ په بازور کې چې د صاحب پېښه شو یغه د په بنیاد د میژ د مرکه سره وټا کړی و هغه د میژ سره په علاقہ کې د پولیس په شکل کې دازه وشوه د دوا یو وشتینه یو شهید وشو نو په دیو وجه باندې چې آیا د میژ سره ویل وشول هغه میژ په دا والا باندې ولا راغلی وی چې دا میژ د خپل کامیز شری په میژ کې هغه کمای وی چې حکومت یې نشر کوي خو بیا میژ مجرمي کبیا چې په میژ کې هغه کمای نه وي د میژ سره جوړای ویل شي خو د میژ سره جوړای وشو پس جوړای کې دا چې یو خو جوړای وشو مړی وشول دوه خبره ده چې د علاقې مایوسی میژ ډیره محدوده غونډه راسه علاقہ د چې پاکه دلته د په بیان کې په میډیا کې دا کیسه شیر کړه چې دلته دهشتګر وي صحیح نو دهشتګر د میژ داسې علاقہ د چې دهشتګر پاته کې لاګي چې دهشتګر یې کی ماروغای څوک تای چیر لورسو الان کې دا سره سر دروي یو خو مړی وسول دوم خبره ده چې د حکومت بیانه هغه ډیره غلطه و چې په باندې د میژ د موقعف سارونه هیڅ اکشن وخت کبه د دې په خوشاوي خو بیا خو د میژ د پورا په دا ملک هیڅ نشته میژ ته حیثیت نشته کبه د دې په خوښه نه وي دغه بیان د پښتنه ملک چې د سترګر چیرې کول چیرې ورسره په کومه علاقه لور چیرې سو بدایي کې د ژغ قدرمنې لکه د سرکار د طرفه چې کوم میډیا ته کوم خبر کوم نیوز فیډ شو پاغه کې دا و د چې کوم کیسه وکړه چې دا مطلب دا کیسه په دغه رنګ داسې وچلاوي بیا د چې کوم کمپنسیشن دی د توریپای ملويږي دا کیسې په درنګ بیان چې کوم لکه دا وی چې هغه ډیر غلط وچلې د بشکه غلط وچلې د چې دلته د شتګرد وی هغه فایرینګ په مانس کې وشه کراس فایرینګ وشه بیا پاک دغه خلکو لګید نو شکدار ته وی چې دا غلطي خو چلو سرکار وکړه نو بیا د موقع افسرون چې کیمی هغه د میژ د پښتو وطن دی بیا ورشي دا کلیته مشرون سره سیخ کو سره ټولی کو بیا مافي وغوړي څي والیار لیکا سره جوړه کو تاسو د موقع افسرون څوک روغله میژ د پښتو د علاقې روایت هدي او د حکومت په قانون کې میژ دغه روایت لراون وي الان کې د نن ورځې د پورا چې د میژ کوم شهیدون شوی دي کوم مړی شوی دي دغه میژ دوی لاره وړي کاچیره د میژ تاوي چې غلطي شوی دي بیا خو د مجرم ته سازونه راسوي وای صحیح بیا خو د مجرم ته سازو چې د کل څه شته بالکل کبیا چیرې په میژ کې غلطي وای بیا د ثبوت راسولي وای دا غلطي دوی درېمه خبره ده چې د کومې د میژ خپل روایتي چې پاک حکومت سره شریک دی دغه ورځې د پوره د میژ د موقعف سارونه دغه د څه نه د چانه پښتنه وکړه نه د میژ د علاقې د مسؤلینو سره چې د میژ سره موجود نوستي نه دغه نه پښتنه وکړه نه په دا باندې د مذاکرات سره وکړه الان کې میژ د ډېرې مجبورۍ د غریب خلک دی چې دا څوک مرسه دغه پر ځای کې کاروبار کدانه مسار دی د کاروباري خلک خپل ریزي بربسته غټله نو چې میژ په دا باندې مسار نه چګیږي اخر میژ په څه چګیږي بیا کا په حق باندې میژ نه چګیږي بیا د میژ د مسرتوب حیثیت کیم دی چې میژ کا خبره نشي مشتدر ته چې وس نن مرکه وشوله څه فیصله وکړه تاسو میژ دا فیصله وکړه په دا باندې میژ څلور سره کومه دا فیصله وکړه چې درو کومینه میژ سره په مقام موجود دي د لیکل څخه څنګه دی دغه دا فیصله وکړه چې دروتون کې شپږم پره
امیز کمای پیشای په کومینه کې دا دی پانو ور امیز بیاستی هغه عملی فیصله عملی جمعه هغه فیصلو د شپږم پرځند کی که په دغه منځ کې میشته چې څه بیا د مقصد ته ورسېدي یا مثال میز حکومت څه پاته ولګېده چې دا وڅ شول څه دي خو بیا مذاکرات کی چې نوې میز حتمی فیصله د شپږم پرځ دغه درې کومې وي چې دغه باره کې مشکمه فیصله وکړه حکومت مخه خو نه ویني انډیا مخه نه ویني نه د حکومت د ریاست خلاف نه وي خو چې د میز سره څه پیښیږي دا سر مو مشکل ته غوړي که چیرې دا جرم د میز په کور کې څوک دهشتګر وای د خمو ته چې یا دهشتګر وځي او ته جیل ته درېمې میز پر ځای کې جیلي نه تر په دا باندې حالانکه چې دای څه وکړو دغه پښتنه میز نه شي یوه بله پوښتنه درڅخه کومه زه مړ شه چې روغلم محفوظ بازور باندې دلته لار ده د توڼې سره تقریبا 50-50 ګاډي وي لوړ وي چې کرفي دو نو دا ریزنه د ماحول دی د بازور ریزنه باندې وي په دغه ځای کې دي څه شی چې مطلب دی د خلک ته ولته مې زنانه ولدل ولته مې بیمارون ولدل چې توڼې سره یې سور کړي وي دا ریزنه به درنګې در باندې کو نو دا خو امیز کچیره تو ته دا خبره وکړي چې دغه جواب میز چې ریاست مانی قانون مانی صحیح ریاست او قانون مانی خو میز په داسې حالات کې ګیری په داسې حالات کې ګرځوي چې په نه په میز باندې قانون څوک لاګو کوي چې قانون دا نه لاګو کیږي او میز د قانون د نه قانون په منځ کې ګرځوي چې نه په میز باندې قانون لاګو کیږي چې میز په یو روماني او نه چې کی ماده د قانون اعلان د ضبط کوي چې قانون خلاف ورزي به تر مجرم یو خبر دغه مطلب دا دی چې میز دغه په دا کې ځکه په هنر باندې قدم وخلی چې دا حکومت کوي وا کې سو پیښ شي میز دا مطالبه کی چې کرفي په انداز باندې چې په کینځ کې مشکل وي دا صحیح خبره خو چې مشکل نه وي بغیر به مشکل نه د دې کو نه بنداول بیمور ته تکلیف ورکول بوډا ته تکلیف ورکول نو دا سراسر زیاتای د مصر حکومت نو ډیره مهرباني ډیره شکریا د ځاخ قدرمنې د صدر نور خبرې تو سوار ودلې مشر سرنوستای بزګل اجي نو مشر راغزای ډیر پوره من علاقه دو داس کمیج ورته وایي چې یو تنګړای دی زه خو داسې یم چې هغه نکینه ښه سره پېژني او دلته لمسي یا وړکه کې چې کوم دي هغه ښه سره پېژني نو موږ دا نور علاقه خو چلو سروایول کړی شي د راغزي چې دا کرفي وي دا به زورینه باندې وي او دا دلته مطلب د کرفي په نامه باندې دلته فایرنګي نه کېږي نو دغه خلک ژوند نن سبا څومره تریخ دی او څومره مشکل دی دلته زه د ټولې ناول الخنا توس تو دغه ترتل په د اساس وخت کې په د اساس علاقہ کې په د حالات کې ټولې ناول شکریا د کوي تو دغه ترتل مهرباني بیا بکی بوت شو دا چې میجا تو پښتنه وکړه د کرفي د تکلیف د خوشي دغه میج کې ماتل د چې ور څه بیان خو سوړو ځنه وي امیجل تاول کې ساتي را سوچ د امیج چې مری هاندا د کرفي په حالات کې مری او بیا د بي ما فکر په حالت کې چې سړای مری بیا ګناګور سړای مری چې ګناو چې ګنا نه وکړای خو او چې نه قتلوي ګنا په حالت کې سړای مری باندې د کیسه د چکر پی میجا په دغه مخه تقریبا د 2007 نه دلته فوج رغلای دی یا د 2003-4 نه وبله یا دغه وخت پر چې د ته میج نه پښتنه کې میج تو ته هغه خپل پریود کې په دغه رنګ کرفي په ډیر اساس وخت کې په میج داس کرفي نه ورغلی په ډیر اساس وخت کې چې په وخت کې ډېر تکلیف وونه کې ډېر مشکلات وونه کې برداشت کولای چانه شول بعد ابي ما په دغه کې چې کیما دول تبر په د خمران کې برګیډ دی په دغه برګیډ کې دلته کمانډرون پته کې دله کمانډر جن سیمیج نه کمانډر بدل کا انګور اډ کلاته ک دلته اوس کارنل دی شک بعد ابي ما خو یمو ګمون درای چې د میشته چې ذکر لږی دا دغه د پورا لږی چې دا سړی ورول چې دغه د شنګر یوینه ک خړای تلاک کو دغه خلک ځکه چې دا د میش د امن برکت چې په دا ټوله علاقہ کې په دا ټول سب ډیویژن 1 کې یا مثال په وزیرستان کې په دا کې ځای چې زه یم دا په دوا سره یم چې هغه پسمنده علاقہ کوشلی علاقہ چې امن پکې د او د میج علاقہ وي په دا کې زه ځکه هغه کوم چې میج ډېر علاقې ته نشته احتیاط کی نو راغزي ته چې میج د طرف ترسي ډېر زړه ور درېږي دغه غړ دلیل دا چې دا د میج د بنیادی د شامن یې شی وخت رہی د شرافت نه د کچ غلطه فائدہ وخلی د ګولای چر بده چلاوي مطلب دا کرفي کې چې بیس تکلیف کوي دا کرفي خو ته و طرف ول دا تقریبا د خمرنګ نه گای چې د بیډي ور دی دا چې گای چې خمرنګ نه روزي یا انګورا د خلک تقریبا په 6 بجې باندې ور تر وراسي ګاډي وداري چې وداري نه بیډي تقریبا پلاس بجې نه مخدل تلاره غته نه راسي وتونه تا پلاس بجې راسي ته فیصله وکړه چې 6 بجې نه د 10 بجې پورې چې دا پور ته خلک زمچان دوسری خو ور دي مطلب دا چې انګورا د دای لکایق جی پر بعد د خلک لوړ وي
سکوټر نشي تېرېدای، ګاډی نشي تېرېدای، مړی نشي وړای، بیمور نشي وړای. دا ټولې خبره یې ضروري چې څه پورې لاره رسېدلې نه وي. چې لاره ورسي په نه باندې پرېږدي. لار و دا تونه ته چې روشي هغه پورې د کښه ګاډي بند وي چې څه پورې لاره ته نه وي رسېدلې. دا کښه ګاډي हाँ سور یا بره ګاډي हाँ سور وي. میجا بنیادی کیسه دا د اول مې کیسه درته وکړه چې تکلیف و سړي ته بیانوي خوښي د پاکستان د میج ریاست ته میج تسلیم کړی हाँ دا میج یمانی हाँ خو ته خو سړی ولې مانی چې خیر ځنې دی راسي ولې سړی تسلیموي چې دوی ته فایده ځنې دی راسي چې تو نه خیر نه ځنې دی راسي ته یو سړي ښه څنګه بیانوي چې تکلیف ځنې دی راسي شګړه څنګه بیانوي وخت پورې میج تا د پاکستان نه زه په خیر نه پیژنم چې رسېدلی دی. دا زینا دي کرفیو دو د کون بند کا دروازه ټیټه کا لوړ شه ورته څټه کښېنه لوړ شه په لار ټالینه کې کښېنه. مطلب دا دی دا بله سړي چې د پولیس ولې ویشتل ځکه هم وس نه ورسي چې ورته لار سړي ورسره نوس دي ټیپه ځان څوک دي یا مزای دي یا زلی خیل دی یا توجی خیل دی یا گنج خیل دی ورسره نوس دي خپل مرګ پښتنه نه پکو داس نه ورته چې د سړی دي چې مړ کې څه جواز ورته جوړ کا څه دلیل ورته جوړ کا. زه یم چې امیر سره په د خلال وخت چې د کیم چلان شي دا د انسانیت نه دی د شرافت نه دی د وختري نه دی دوی کسی دي په ډیره دایسي کې کله کله سړی وخت لري کو او کله کله سړی د ډیره مجبورۍ د وجه نه نقل دی چې وړه ګیدار د مزري سره جنگ کو چې ډیر تغییر شي قسم نه چې د ډیر تغییرول د وجه نو په پتراو باندې د خلکو ویني چې په ګولي سړی وولي چې اخري د جوته ورشي چې را د په ګولي په موده مړ وشته بنیادی صدد یغه باوجود لري کیږي هنه دولت ازوی نه هغه ټیپک یې په څنګه کې دی یا دا مطلب چې میږي ور د پاکستان د څنګه هیڅ قدر نشته. دا پولیس میږ ویل چې دا زم کول خلک شبل چې زم شي چې زم شي په دا کې میږ خیر دی په دا زم کول کې هم دا خیر چې سر نم ګولې نه را دی ویجنیم اپو چې راځي په ماز کې دغه وړ کې ټاپړای دو کاروباري دی وس بیا په ټوس دوته در کومه تو یو جنبه په ټوخه مخاو بوسه دا دهشتګرد و ډي پی یو او سر د جمهور سړای دی د پوره د جایزه و د پیجنه د لیکل په کور وی چې د دهشتګرد وي زه ډي آی جی ته وی زای جی ته ما چې کاتوس نه اهل نه وای د موکیاو سرون دا سرون ته په کور د چې د خپل نه کوي نه لري کوي دا زه مناسب ګڼم ځکه چې زه چې به مو په علاقه کې دا د مو علاقه دو زه مشرتوب کما یمو په مشرتوب کې چې د علاقه تکلیف راسي زه نه اهلیه زه استعفا پیش کوم چې زه د قبل نه د مشرتوب دا د خپل مشرتوب نه د استعفا نشي پیش کولای چې مو په وجه چې دا تکلیف جوړیږي دا زه نه اهلیه زه د غنیکاري قبل نه دا د خپل د ساتو ګوزنه لري ډیره مهرباني میز د تنه مجبورای باقی پوه شو دا د یو سوال کی چې میز ریپورت په کښلې طریقه باقی پوه شو دا تم د نه سوراوي دا تم د نه سو یمیر نو راشي دا ځون تک سادو خو ته منا چې دا مر دار درسي خپل دا مر دار سړی گنګي خیل وو زه گنګي خیل نه بول دا ز خپل د دلغاری چې په یو توله کې مړی سره خوري زیا سړی بوله. ډیره مهرباني ډیره شکریا د ځاخ قدر منه د مشر خبرې تو سوار ودلې دغه نه دوی کیسو زو کوم چې خپل وطن کې څوک نه ډاریږي دلته نه ډیر کې دا وطن پرې شي نه دی دا څوک چې دلته ډاریږي دغه کدای شي دا وطن خپل نه وي بل دوه مقصد چې ورته یی چې وای د کیمزي ډابو د کیمزي وخیږي په کیمزي کې مشکلات تای او ته خلق په کیمزي کې تنګاوي نو مزید په چار دو د ریاست ذمہور خلق ته په چار دو چې راغځي ډیر پرامن علاقه دو دا خلق د ډیر تکلیف سره مخامخ دی په دا باندې لږ رحم وکړو دغه کرفیو او د دې سره چې دا څه شي شوی دی دلته مطلب لکه د شرم خبره دو چې سفر ډي پی یو دغه پښتنان دو کړی او میش دا شي نه ولل چې سرکار دغه ریپورټ غلط دغه کی و چلو چې دا دهشتګرد وي دا سه فایرینګ وشه نو په چار دغه دو چې دلته دغه کیم افسرون سید موکي هغه په دا باندې جواته معافي وغوړي د میډیا مخامخ روشي هغه باندې معافي وغوړي او چې لار بر کیم ذمہور افسرون دي هغه هم دغه پښتنه وکړو په دا پسې څټه په دا تحقیق وکړو ریسرچ وکړو چې دا وڅرنګ شول ویل داس وشول چرتلین کې په ورتلین کې وخت کې بیا د مشتره داسې نه وشي بیا دغه مسلې دلته پیش نشي قبایلی علاقه دغه نه ډېر غټه لانجې غټه مسلې جوړیږي په چار دو چې دغه موقع افسر چې کیم دی ډي سي چې کیم دی ورسره ډي پی یو د ایم پی نه زده ریکوست کما چې فورنی د علاقې نه بدل کو د دلته چې کیم خلک درد یا هغه درد محسوس کو او د دې چې کیم د دلته څه وسره شوی دي دغه ایم ان او ایم پی په وخت باندې پښتنه وکړو او دغه یو داسې لیار وغوړي چې د علاقې خلک چې کیم دی دغه په مطمئن شي. اکی وزیر ژغ نیوز راغځي.